نوی پسرلی راغی، هره خوا شین څادر خورېږي، ښکلي تازه ګلان، ښکلې هوا او د هر راټوکېدلي په خوله موسکا د ښه ژوند هیلې ښکارېږي. چې پسرلی شي ونې ګل شي، په شاړو دښتو کې ګلونه زرغون شینه. هشتاد 90 درخت است و تقریبا یک از 800 بالا 890 گل هم داره. درخت های میوه‌ای است که تقریبا 35 نوع است، مثل زردالو، گیلاس، سیب. دیگه از این درخت های غیر مثمر همیشه سبز است. در این پیاده روهای سرک زیادتر میبرن، هموطن های ما میشنن همطور رایگان بسیاری. حالا بسیاری کسا توجه دارن به این کار که با سرسبزی وطن کوشش کنن. زه د پسرلي تر ګل تازه وم، ستا په بیلتون لکه زیړه پاڼه شومه. از درخت های میوه‌ای از میوهش استفاده میکنیم و از درخت های سبز به خاطر از اینکه یک کربن دی اکساید میگیره و اکسیژن تولید میکنه. هر قدر که درخت خوب بشانن وطن سرسبز شه و همه قدر محیط زیست پاک می داشته باشه. هر لوري ته چې انسان ګوري ښکلا ده، چې په حقیقت کې د خالق د ښکلا د نمونو ښکارندویي نه کوي. رحمان بابا وایي بلبلان په سینارې وهي رحمانه، د بهار ګلونه شوي دي که نه دي.